د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په خپل وروستي ریپورټ کې ویلي چې په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمر په هرو څلورو ماشومانو کې یو یې د خوراک د سختې کمۍ سره مخ دی. د ریپورټ تر مخه پاکستان کې 2.40% د 15 کالونو د کم عمر ماشومان د خوراک له اړخه د سختې بېوزلۍ ښکار دي. د روغتیا چارو پوهان دا شمیرې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د خوراک د کمي سره مخ ماشومان د کمزوري مدافعتي نظام له کبله په اسانۍ د قسمه قسم ناروغو ښکار کیږي. بیماری خلاف چې کم ريزिस्टेंट شو کول غواړي هغه دي نشي شو کولی. هر قسم بیماری دوی ته په اسانه لګي د نور ماشومانو په نسبت. د دې په وجود کې کټي بي پټه پرتې راښکاره شي. دوی ته شری په اسانه لګي د نور ماشومانو په نسبت. دوی ته دستونه په اسانه لګي. دوی ته هر بیماری نه غولاړي. د دې وجې دا ماشومان چې دي نو وزن یې ورځ په ورځ په ښکته ځي، صحت یې ورځ په ورځ خرابېږي او خدای مکا د دې زیات انفیکشن په نتیجې کې د دې مرګ هم کېدی شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي دغه شمیرې د میندو، ځوانو جنکو او د ماشومانو دپاره د خوراک ښه کولو سمدستي اړتیا په ګوته کوي. د صحت ماهرین وایي د ماشومانو د پیدا کېدو څخه وړاندې او وروستو میرمنو ته خپل سري پریزونه نه دي کول پکار، ځکه چې دې سره د مور او ماشوم دواړو په صحت خراب اثر پرېوځي. نو دالونه او سبزیانې او میوه او غوښه د دې ډېر اهم رول دی. پکار دی چې دا داسې ښځې چې کوم حمل کې وي ړومبو میاشتو کې منځ کې او اخره کې چې دوی له د دې خوراکونو ډېر زیات خیال ساتلی کېږي او دوی ته ښه مناسب خوراک ملاویږي چې هغې کې دا 3 واړه 4 واړه څیزونه وي چې کومې ګولۍ ډاکټرانې دي ته لیکي د فولادو ګولۍ شوې او بیا ورپسې د کیلشیم ګولۍ دي هغه دوی ضرور جاري ساتي د ماشوم په ګېډم او د ماشوم د پیدایش نه پس هم. د یونیسف په ریپورټ کې دا هم ویلی شوي چې په ګرده نړۍ کې د 15 کالو نه کم شاوخوا 180 میلیونه ماشومان د خوراک د سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي چې له امله د دوی د ضایع کېدو امکان 50% ته لوړ شوی دی. ډاکټران وایي په ټولنه کې یوازې د خوراکي توکو د کمښت له وجې نه بلکې د عمر حساب سره سم خوراک نه ورکولو له وجې هم ماشومان په خوارځاکۍ اخته کیږي. چې کوم د کار څیزونه یا په خلک بند کی او یا ماشوم بیمار دی د لورجی نه دی ښه، دا ماشوم بیمار دی د فروټ نه دی ښه، دا ماشوم بیمار دی د خوږه میوه نه راخه ځانه چې خلک دا پریزونه شروع کی په ماشوم نو چې کوم داغه وجود له ضروری څیزونه دي هغه پم بند کی او ماشوم نور خراب کی. د مور پیسو نه ضروری شی دی. ډیرو علاقو کې اوسه پورې دا خبرې لشته دی وي د مور په خنه راځي د مور په بند کی. خلکو لا طریقې نه ورزيج د مور په ماشومان لسنګ ورکو. دا زمونږ یو کمی دی چې مونږه د میاندو کونسلینګ نه کوو، د هغې تربیت نه کوو چې د پی کم وي د هغې لپاره به څه استعمالي. د یونیسف د ریپورټ تر مخه په دغو 180 میلیونه ماشومانو کې چې د خوراک د سختې کمۍ ښکار دي نږدې 4 میلیونه متاثره ماشومان په جنوبي ایشیا کې او یو کم 8 میلیونه په ځیلي صحرایي افریقا کې ژوند کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.